سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. بلکې د کابل ادارې 15 تنه عسکر طالبانو سره یوځای شوي. ننګرهار کې د کابل ادارې ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. عطا محمد نور ویلي حکومت هیڅ ولسي ملاتړ نه لري، ټول واک له یوې کوچنۍ کړۍ سره دی. امریکا کې افغاني الاصل امریکایي صفیه وزیر په دوهم ځل ایالتي ټاکنې وګټلې. فاکس نیوز خبر ورکړی چې د بایدن د اضافي امنیت لپاره ګامونه اخیستل کیږي. ترکیه پریکړه کړې چې نړیوال بانک ته به د سومالیا پورونه ادا کړي. پاکستان ته د سفر په جرم د حزب اسلامي 2 مخکښ غړي امین کریم ګوښه او له غیرت بهیر څخه د مشرانو جرګې غړیتوب واخیستل شو. امریکا د خپلو نظامی اډو له تخلیې وروسته یو شمېر ټانګونه او تجهیزات کابل ادارې ته سپارلي دي. د خبرونو پای.